د خولې نه مې توبې وتلې لکه د اور نه چې لمبې وتلې د اور لمبو کې مې ګلونه راخ کما مې د پلار په مخ لاسونه راخ کما ورته وې زما ټکجنه داجي شا به راپاسه دروغجنه داجي زما د هر سوال جوابونه راوړه راپاسه ما له کتابونه راوړه د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته چې د داجي مې جنازه ووته په اور دې ګډ کړم لیونی دې کړمه بېبې چې ځان ته رانږدې دې کړمه راته یوې بچیا زړه کلک که چې ژړا ونه کې راته یوې غاږ وارخطا ونه کې ما ورته وکتل مسکی غوندې شوم به ځان پوه نه شوم لیونی غوندې شوم ما ورته وې زما نادانې بېبې ما ورته وې په ما ګرانې بېبې زمونږ د خلکو نه جدا نصیب ما ورته وې زمونږ دا نصیب مونږ ارمانیو په ارمان پاتې شو مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو ښه خبره شي یار ماشاءالله ماشاءالله ښایسته شعر او ښکلی شعر مور باره کړي زبردست شعر قربان مننه قسم دې عیسی خان دې سې کومه کنه چې دای خو سره ساز لګوري وګوره ما یار یو کړه وګوره یار ځان سره سیو کړه ما درته نه ما درته ایمه کوي په دې مخکې نظم چې ما ووي دلته زما غونډه هیستري ما راغستې ده غونډه چې زما سره سهاره چېرته وي دا څو ورځې بیخي پاته دې نه وه والله چې ما ته د رزق اندېښنې دي اشنا ځکه شلېدلې مې جامې دي اشنا ته چې د چا څه سریام ګرځېدې د هغو جیب کې به پیسې وي اشنا او زما په سر باندې بلا غمونه ستا خو په کلي کې مزې دي اشنا نو د رزق اندېښنې دي مړه لږ ډېر سړی دي سي که نه ټولو مشکلات حل کړي خدای دې ټولو په کریمه خبر شو زما خیال دی بهرحال به درته ووایم کریمه وایي ښځې کوي بس همیشه د تشې خولې جګړې ښه ده چې نه کوي د ټوپک او تومانچې جګړې ګنې د ورځې خامخا کوي دوه درې جګړې او په هر یو کلي کې به هره ورځ بلا مړې کېدې به پکې خواښې وینګېندې خامخا مړې کېدې سهار نه وشي تر ماښامه ښه اوږده جګړه خو یو نوک پکې سور نه شي که دا ډېرې توده جګړه او اول جګړه کې یو بل ته پیغورونه وشو بیا پکې وروسته د کنځلو ګزارونه وشو خدای پاک بس خیر کو د خیرو پکې پیرونه وشو او د سړو جنګ کې خپې لاسونه څه ناسه خوږېږي او د ښځو جنګ کې هر ځای بچي خو مازه خوږېږي او بیا به ګورېږي لوپټه باندې به یې سر تړلی بالټه یې مخ ته ټوله ورځ تر مازدیګر تړلی او د شین کاغذ ګولۍ به لو پسې اکثر تړلي هغه چې وخوري لږ ارام وکړي دمه شي لږه سبا له بیا بلې جګړې ته تازه شي لږه تاسو میږونه مه بندوئ مړه کولاب ساتئ هغه چې وخوري لږ ارام وکړي دمه شي لږه سبا له بیا بلې جګړې ته تازه شي لږه او داسې کې چې نه کاري په هغه کې به کار ساتي او 24 ګنټې به غم خادی ته ځان اوزګار ساتي د اعلان غږ کې به د کوره یو ساعت کې وځي او یوی چپړی بل بوټ او په عیبت کې وځي او په قربانۍ کې به اختیار ساتي په مخه باندې او د غټ خانک نه خپې راتاو وکړي په مخه باندې او چاله چې څه لیږي نو زیده دي په خوښه باندې وایي خپلو که ګوره د پښتو غوښو هډوکي لیږي او د خاوند خپلو له د خپلو که ګوره د پښتو غوښو په هډوکي لیږي او د خاوند خپلو له بواز دی هډوکي لیږي هغه یې بدې شي که نه نو وایي ښځو خاوند دي دو پایانې دي د ژوند د ګاډي چې درې راشي نو بیا نه ورځي پیوند د ګاډي او د موټر سایکل نه رشکه شي او د مینې لار وانه شي بیا ډېر کږې په حوصله باندې خو دو پایې بس کېږي او یوه ورځي کډه باندې بیا او اوس جینکۍ تعلیم یافته شو جهالت ختم شو د پخوانو ښځو رواج او زوړ عادت ختم شو خو دومره ده د خاوندانو لږ عزت ختم شو خیال هم دی خو دومره ده د خاوندانو لږ عزت ختم شو نو لاټې نه د دې په ځای اوس نه پردو غمونه لځي په دې په ځای باندې بازار د شاپینګونو لځي نو شاپینګ سنټر کې ولاړې چوي چې په خندا کړه اعلان یې خندا دواړه او پوه شوې دا خو ګوره موږ ساتلي دي که نه دا خو ګوره عیسی خان پکې خندا پیدا نه کوي که نه ماشاءالله ډېر ښه شعرونه الله دې اواز نه خرابوي او الله دې ژوندي سره ټول مسلمانانو ساتي ډېر ښه شاعر هم دی قربان دا چې کله راځي بس کال دراله
داسې ده چې لاټین ته پته راځم بهرحال زما چې کوم ځای کې ملګري ناست وو زه د اصغر ناست و لاټین و نو زه د لاټین په لوکیشن رالم نو بهرحال دوی سره هم ګپ شپ او چې داسې ناشنا کسان وي څوک را سره پالو کې نه هغه ځای ته نه ورځم ولې چې هلته کې خلک دا کنځلې منځلې دا ردې بدې وایي نو زما دغه شی نه لګي خیال دی ډاډه راځه سری سترګې ګرځه احمد شاه خبره سری سترګې ګرځه عیسی خان سری سترګې ګرځه پوه شو دلته دې محفل کې خو نه داسې نه د احمد شاه بهرحال لکه زما زه دا بار وایم چې لږ ژوند مینه پکار ده دا عمر خو زمونږ د محبت دپاره کم دی او حیران یم چې نفرت ته اوزګاري خلک څنګه نو لکه دا خلک داسې دی چې دغې نه نه دي خبر خو صرف یې کښېني یو کنځي او بل کنځي بهرحال دغه نفرت سړی ښه خبرې وکړي چې بل د هغې نه دغه واخلي که نه متاثره شي دی نفرت واخله نو نه ده پکار چې غلطه خبره یو سړی وکړي ښه نه شي کولی نو غلط د څه ضرورت دی صحیح خبره ده نو تاسو څنګه ښئ اوس دا امام کله کله غوسه کوي پوه شو ریما او احمد چې پرون نه دی پرون دوی په دې خبره باندې وران شوي دواړه که نه چې احمد شاه راپاڅېدلی دی اصغر ته وي چې سرې سترګې ګرځه او ریم ورته په دې غوسه شوي واوري لکه دا اوس تا ته مونږ ویلې سرې سترګې ګرځه پوهېدې سرې سترګو څه مطلب دی لکه ته ورته ووایه نه 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 یو منټ هغه وایي زه چېرته ځم غلطه خبره مه کوه هغه وایي تاسو ورته وایي چې چېرته لاړ شئ که نو ما ورته زه غلط نرور منې کوم دا خبره غلطه وي سرې سترګې ګرځه نو ما ورته هم غلطه لار باندې به نه ځي نه نه د داسې کم ډېر خلک ملاوېږي چې هغه په یو انسان عیسی خان موږ ورته ویلې سرې سترګې ګرځه خلاص چا نه به هم نه ډارېږي هغه څه پورې خبره راغلې هغه هم ورته ووایه که ښه دا صحیح شوه اوس زه ته خبره کوم عیسی خان دی دا ټول خلک کنځلې کوي صحیح شوه کم کنځل ما سره دا ناست دی پوه شو کنځلې خو لکه ما هم دا ریوسه پورې کړي دي که نه ما سره هم دا کیني عیسی خان ته پته راشي زه هر انسان ته سیده لاره ښیم پوه شولې بلکل لوپره ویلکم دی ګوره وایي سپینه خوله خو جینکۍ ګرځي صاحبه ځوانانو سره جګړې خون کوي خیر دی او وایي تا بیا سترګې سرې کړي دي خماره لیونیه سم ځان دې پې ویستلی دی د کاره لیونیه او دا کار نه و وچیه چې ته جاړې روپۍ غواړې دا ستړی ستړی راغلم د بېګاره لیونیه او دا ولې مننه دا ولې خپلو کړو ته ته حیران ګوته په خوله یې بس تلې چپې تلې باقي شماره لیونیه او چې د چا خوښ وي راضي دي چې د چا نه وي نو ځي دي مینتونه چا ته مه کوه ریباره لیونیه دا خبره دا خو مینتونه نه کوي وایي چې تا پسې دوزخ ته د جنت نه به راځي سړی تا پسې دوزخ ته د جنت نه به راځي سړی او تا پسې خفه نه مړي تا پسې خمري سړی او تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونه تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه او تا پسې کشف الاسویرات به هم وایي سړی ډېر مننه نو اوس به موږ د چا نه اورو زور به راته ټپې کوي یاره یو لنډ شانت شعر ما دیدي تو وایي چې بدرنګې تاوري لنډ شانتي ریما به یو ټپه درته ووایي شیدې ډالې کې که نه بیا به ته ټپې ډالې کې ها او دغه زړه وران ورته سبا ماښامه پورې زیاره نه راځو مونږ څه څه واورېدو ماشاءالله ماشاءالله الله دې ژوند ورکړي زه زما زړه دې روغېږي خیر پروا نه لري دا دې لاټې نه د ریما د طرف نه تا ته ډالۍ وي چې مه راځه بدنام به شي وختونه بدل شوي دي مه راځه بدنام به شي وختونه بدل شوي دي یاره په دې چم کې رواجونه بدل شوي دي او څوک لم خدای خپل اشنا سترګې بدلې کړي وایي څوک لم خدای خپل اشنا سترګې بدلې کړي او داسې معلومیږي جوړ اشنا سترګې بدلې کړي او اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کېږي دلته کې حجرې او جوماتونه بدل شوي دي ښه نو دغه لنډ شان دی او بل ستا هغه ما ته معلوم دي چې څه غواړې نو زه پوهېږم په تا باندې هغه دې تا ته ډالۍ هغه دغه دی ریما واوره چې وایي د سترګو نم د زړګي سوی برداشت کولی نه شم
تا سره څنګ کې بل سړی برداشت کولی نشم او رقیبه وجنم د یو ځلې که موقع میلاو شو نور د په کلي کې ژوندی برداشت کولی نشم او داسې څوک نشته چې ګلان به د چا نه خوښېږي خو زما زړه مات دی سپرلی برداشت کولی نشم او لاټین وایي ریما په ماښامي کې د تنور مخې ته مه ودرېږه زه دې په سترګو کې لوګی برداشت کولی نشم او ریما ته وایي زما زړه کې چړې ښخې دي زه خو په لاسو کې ازغی برداشت کولی نشم ډېر دغه شعر تا ته ما یادوي لاټان همدې چې ته دې را ګره لاټېنه زه چې یو سړی څومره یو 15 منټه زما سره کښېني د هغه غونډ هغه م اخیستی هسټري مې عیساخانه ګوره بیا په غوښه کې سعودي لیدله تا ته ګوره عیساخانه تا ته زه بار بار وایم پوه شې ما دې اوري او بس کله یو غر دي شو کله بل اخره کې په منځ لار راځي اوري نو وایي د مینانو څومره خیال ساتي چې بله شمه په دیوال ساتي او زما جانان زما د زړه دپاره په لاس بنګړي په زنه خال ساتي او نادان زړګی مې دی قاتل لاټېنه تمه د مینې یو مثال ساتي او زه یې د زړه د کوره ویستی یم بیا هم تصویر زما سنبال ساتي زه یې د زړه د کوره ویستی یم بیا هم تصویر زما سنبال ساتي او هغې ته وایه ای لاټېنه یاره ستا د لاس نښې یو رومال ساتي خط دې تیره نو ساتي به یا به نه ساتي خبره اوس خو د اصغر لمبر دی اصغره خدای صاحب ډېر دی هلال افغان مننه قربان اصغره ټاپه شه بګي عیسی خان ناسته د مخې زه وینا نشم کولی مړه ما دې ډالۍ کې وایي خلک زما او د اجازت ورکړه عیسی خان اجازت ورکړه زما د طرف اجازت دی اوس خو اجازه ته میلاو شو ځه پرون چې نادیا په بروډ کې ویل هغه ووایه ځه واو پلیز پلی خدای مسلمانستانه ګوره کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف اواز بند کړئ ملګرو چې اوس ته دې دغه نه ټپې واورو ځه احمد شاه وایه زه ورته یو 3-4 ویم خو سرونه راته وایم انشاءالله که ژوند د خیر سبا بر سریا ټوټل ویم صحیح ده صحیح ده جاني مننه جاني ځه دالیکا وعلیکم السلام شیما ویلکم دی اصغره ورځه دا بس دا یو کړی راته وایم د مور په باره کې دا دوه مې جوړ کړي انشاءالله سبا بر سره ټوټل د یخ نه د سره پورې ویم او بیا بر سره یو 3 ټاپې ویم بس تاسو په اجازت مړه الله دې تاسو خوشاله سره اوکې دا وز دواګانې کبډېرې عمرې لازمه خپلې مورې دوا کوه چې زه قبول شم هله به زه بیا په سکون شم وس دواګانې کبډېرې عمرې لازمه خپلې مورې دوا کوه چې زه قبول شم هله به زه بیا په سکون شم کله چې ورشم مکې ته مور بیا ښکلې مدینې ته اگر سب ګاډي کې ریخه به بیا سبا ټوټل ویم او دا بل واورئ د دې هم دا یوه کړی واورئ دا د کرونا د وخت ریخه د اختر پیسې دله درلیږم تا جړبلی نشمه د اختر پیسې دله درلیږم تا جړبلی نشمه خوږې مور جانې لارې بندې زه درتللی نشمه خوږې مور جانې لارې بندې زه درتللی نشم د اختر پیسې دله درلیږم تا جړبلی نشمه خوږې مور جانې لارې بندې زه درتللی نشم خوږې مور جانې لارې بندې زه درتللی نشم اوس درته مصري کوم دا به په سبا غونډ دواړه ویم صحیح ده ټاپه شه پکې ځه پاپا شمه کنه الله دې خیر کې یاره مړی عیسی خان چې تاسو موږ چرته وینا کولې مړګه ورته یار زه د عیسی خان اجازه درکړې ده باندې ملټا د سرداغینو ډډ ګلاب وې پرون تازه وینو
او نن دې مړاوي مړاوي ډنډرونه هغه دراله اوس په باینو پخوانی کنه ګلې به بیا نو که بیا راته کوینه د دیوالونو د سر بلبلینو ماته دا خپلې کنه او ناچارۍ معلومې دي نه بس دی ښه دا خو لاته چې ماله څه نه راځي اصغره اوس لاټین ستا په اواز اوټه وعلیکم سلام اوټه لاټین استاد دا نمبر دی ظالمانو ما له ټولې کندرې راځي او اوس په کندرې چارو کوم خوله بنده ساته کنځلې مه کوه مونږ کنځلو ته خوله نه ده د لاټین نه د احمد نمبر دی د احمد د برې نه را روان دی احمد نمبر دی رښتیا احمد نمبر دی ښه احمد ستا دی رشه احمد شاه احمده احمد هغه شاه سوال بم کو چې زه خو دلته نه یم ځان احمد مې کولا احمد ستا کړه ښه یو که بدي ته به وایې نه به وایې یا به ټپې وایې لاټین ما سمي هغه دغه و دا درې ونه تاله در کومه دا ستا اوس ساز هم لګې نو ستا له خولې نه ډېره غټه مزه هم کوي بلو سره ساز هم ستا سره بیا چېرته که جوین راویلېږه نو زما سره خو ته وټساپ کې نو راویلېږه زما وټساپ دې ډیلیټ کړی دی دا یو د دا پښتني شعر دا کومونه چې تا سره څوک برداشت کولی نه شم دا لږ لاټین ته په وټساپ سینډ که بیا ما ته لږ راولېږه صحیح ده صحیح ده زه راویلېږه ما ته یو درته دا در لېږم دا رسه لږ واورئ ښه خاموش دی دا میکونه بند کړئ نن مې ډېر څکلي یارانو زیات نشه یمه اینم ګورم د هر چا په تماشه یمه ینو په قدم قدم د مکر جال خور دی ځکه زړه مې د دنیا د خلکو تور دی ستا د ریالونو بلا واخلمه جانانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما ستا د ریالونو بلا واخلمه جانانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما لا چې لمنګ به مړیر کې لا چې لمنګ به مړیر کې کدی د سوات نو کدی د سوات مازدیګری ولیدنه و جانانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما ستا د ریالونو بلا واخلمه جانانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما یو ځلې بیا کلي ته راشه په ما ګرانه زما واه ډېر ښه ډېر ښه خط دی ډېر زبردست دی احمد شاه ورته وکړي چې احمد شاه احمد شاه ما چیک او چې باندې لګیم احمد پرون په بوټ کې داسې سندرې ویلې احمد بیګا مازدیګر په بوټ کې په بل بوټ کې سندرې ویلې ورته وایه قوه خو زما سره اوس دلته کسان دي یوه دا وړه کنده ته مونږ دې نه باندې نه منو مونږ باندې نه منو کامره درته خلاصه کړم